سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې د خوښۍ څخه ډکې شېبې ولرئ. ګرانو ملګرو، زه د یوې نوې ویډیو سره نن د ټکنیکل افغان چینل له لارې حاضر شوی یم چې په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ خپل پیج د پروفایل پیج ته تبدیل کړئ. ملګرو، نو په ویډیو شروع کوو. ملګرو، تاسو پر لومړی راز پر فیسبوک اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو ملګرو خپل فیسبوک را خلاص کړئ، ملګرو تاسو ته به داسې صفحه راسي. ملګرو، دلته به تاسو خپل پیج را خلاص کړئ. ملګرو، تاسو ته اوس دلته به تاسو به دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ او خپل پیج به را خلاص کړئ. ملګرو، دا ستاسو پیج دی. ملګرو، که چې دلته به تاسو خپل پیج را خلاص کړئ، ملګرو تاسو به یو اپشن راسي، دغه مور اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو لیدلی شئ ملګرو، په دې باندې کله تاسو کلیک وکړئ لاندې به راسي. ملګرو، دلته به ملګرو تاسو نوشتی نیو ایکسپیرینس پیج، نیو پیج ایکسپیرینس به نوشتی. ملګرو، نو تاسو به پر هغه باندې کلیک وکړئ، ستاسو پیج به اتومات پروفایل پیج ته تبدیل شي. که چیرې تاسو دغه اپشن نه راوړئ، نو ملګرو تاسو دلته خپل د پیج لینک کاپي کړئ. ملګرو، دغه د پیج لینک چې کله تاسو کاپي کړئ، نو ملګرو تاسو به راسئ بره د دې څخه به ووځئ. دلته به دغه ته راسئ، هیلپ سنټر ته به راسئ. ملګرو، هیلپ سنټر ته به زه تاسو ته وښیم. دلته لاندې به راسئ، هیلپ ان سپورټ دا نوشته دی، پر دې باندې به کلیک وکړئ. هیلپ سنټر باندې کلیک وکړئ. ملګرو، نو دلته به تاسو ولیکئ، زه به تاسو ته اوس وښایم. ملګرو، دلته به تاسو ولیکئ نیو پیج ایکسپیرینس به نوشته کې، تاسو په سرچ کې دلته کلیک سرچ کې. ملګرو، دلته به تاسو ته وښایم نیو پیج ایکسپیرینس. ملګرو، کله چې تاسو دا نوشته کې، تاسو به دلته نیو پیج ایکسپیرینس باندې به کلیک وکړئ. دلته نوشته دی how do I switch into my profile or page into the new page experience. پر دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو لاندې راسئ، پر دا یس باندې، یس دیس هیلپ، پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، ملګرو دلته به تاسو ته زه یو لینک واستوم، تاسو به هغه دلته پیسټ کړئ. ملګرو، د پیسټولو طریقه به هم زه تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو پیسټ کوئ. نو دلته تاسو نشئ کولی چې هغه لینک پیسټ کړئ، دلته یو طریقه ورته لري، خو دلته به تاسو یو توري کلیک وکړئ. مثال زه ای لیکم یا اس لیکم، اس باندې تاسو ولیکئ، په دې باندې به تاسو داسې لاس ونیسئ چې هغه دلته تاسو دغه پیسټ اپشن نه راوړئ، هغه په دې کې درته راوړي. خو خیر ته ودرېږه، زه بیا تاسو ته اوس وښیم. ملګرو، هغه اپشن تاسو ته نه راوړي، دلته تاسو نشئ کولی چې پیسټ کړئ. د دې لپاره به تاسو یا دغه ډول کیبورډ را خلاصوئ، یا به هم ځئ په کروم کې به خپله آی ډي را خلاصوئ او هغې کې به دا هیلپ سنټر پیدا کوئ او هلته بیا کولی شئ چې پیسټ کړئ. نو دلته ما دغه کیبورډ کې زه کولی شم چې پیسټ کړم. دلته ما کاپي کړم. ملګرو، دغه خط ملګرو، دا به زه تاسو ته په کمنټ کې هم واچوم، همدارنګه ډسکرپشن کې به یې هم واستوم چې تاسو په ډسکرپشن کې هم کاپي کولی شئ. همدارنګه ډسکرپشن کې به بل لینک درته واستوم چې څنګه تاسو کولی شئ د ډسکرپشن څخه خط کاپي کړئ. هغه اپلیکیشن لینک هم درته واستوم، ویډیو به هم تاسو وګورئ. ملګرو، نو کله چې تاسو دغه یا تاسو په نوشته کې I want to convert my old page experience to new page experience but the future is not available. Please show me the new page experience option. دلته ملګرو دلته نوشته دي my page link. نو دلته به تاسو هغه ورته نوشته کړئ. ملګرو، نو به دلته دا کیسې نوشته کړم، my page link ته نوشته کړئ. my دا دی ملګرو، دلته به تاسو مای پیج لینک نوشته کړئ. دا دی ملګرو مای پیج لینک، هغه تاسو دلته نوشته کړئ. او چې دا خط چې تاسو کله نوشته کړئ، دلته به تاسو بیا خپل د پروفایل لینک پیسټ کړئ. ملګرو، هغه لینک به هم زه کاپي کړم دلته. ملګرو، ما هغه لینک هم دلته کاپي کړم، باره به هغه هم پیسټ کړم. ملګرو، دلته تاسو هغه لینک خو موږ کاپي کړی و ملګرو او دوستان دلته به خپل د پیج لینک هم ورکړئ. ملګرو، دا د هغه پیج لینک مو ورکړئ، دلته به تاسو راسئ، بره پر سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو پر سبمیټ باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو دا سبمیټ
thanks your feedback help improve this answer for everyone. ملګرو دا امپروو سو ملګرو تاسو ته په څه موده کې به تاسو ته خپل پیج یا به تاسو ته په هغه مور کې دلته به تاسو ته هغه اپشن راوړي ملګرو هغه اپشن د دغه اپشن نیو ایکسپیرینس پیج دلته به تاسو ته اپشن راوړي بیا به تاسو پر اپشن باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو پیج پروفایل پیج ته بدل شي یا همدارنګه اتومات ډول به خپله بدل شي نو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي ملګرو زما پیج در سره فالو کړئ او پیج در سره فالو کړئ او دغه ویډیو چې کوم تاسو وینئ هغه دلته پر شیر باندې کلیک وکړئ هغه در سره شیر هم کړئ ملګرو چې بیا نورو ملګرو ته هم در سره ورسي دلته به تاسو پر شیر باندې کلیک وکړئ